بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات دا مبارك نشستنا دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر روانو او دا پاغ سلسلة کی چوران میں نمبر نشستے سلور نوی. پدی مبارک نشست کی اولنے سوال یورور کردے چه کم سڑے پخپل بچی باندے قرآن یاد کی نوی د مور پلار تا با دا قیامت پورز تاج پسرولے کیگی. اللہ دا طرفنا با دا مور پلار تا تاج ملاویگی. نو آیا دی کی دا نکم شامل لے و کنا، یعنی نکتم دا تاج اللہ ورکی و کنا، دا تاج اغوی تم اغستولے کیگی، اغوی تم ورکڑے کیگی، یعنی نکتا او بیا بردیسی. الجواب، حدیث کی دیسی رضی امام احمد روڑے دے، امام بوداودم روڑے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من قرأ القرآن وعمل بما فیه، چاچی قرآن والوستو او پا دی قرآن کی چی سدی پاغیبا دی عملو کو، البس والداه تاجا یوم القیامة، البس والداه تاجا یوم القیامة. اللہ با دا مور پلارتا دا قیامت پروز یو ناشنا تاج ورکی، دا با دوی با دی سرونو بانی کی خودش. ضوءه احسن من ضوء الشمس، دا دی دا کم تاج چی با دوی تا پسر کڑیشی، دا دی رنا با دا نور دا رنا نمازدار ہے او دا سی با پڑقی. اس دی حدیث کی دا کم حدیث چی منگ ذکر کو پا دی کی والداہو راگلے دے، یعنی مور پلارت. یو بل حدیثو مشتی دا برائدہ رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روڑے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قاری دا قرآن او چی قرآن یاد کڑے او پاگے عمل کڑے، یوضع علی رأسه تاج الوقار، دی قاری تا با دا قیامت پورز اللہ دا عزت تاج پسر کی. ویکسا والداه حلتین لا يقوم لهما اہل الدنیا، یا لا يقوم لهما اہل الدنیا. دا دی مور پلار تا با داسی کپڑی واچولے شی چی داگی سوک داگی اگا بدلنی شی ورکولے که دا طول دنیا شی دوم را قیمتی کپڑی بای. ناغو بوی بیم کسینا هادیه، دا سد لا سدا منگتا واچولے شو دا کپڑی او دا تاج او دا عزت، دا سد لا سی اللہ امور پلار بوی. وی دو تبویلشی چی بی اخذ ولدکم القرآن، ستاسو دوانو اگا بچی قرآن یاد کرے ہو، دا داگی دلاس. نو واضح خود دیسی دا و دا دی حدیث ظاہرم دیسی دا چی دا مور پلار یادی، لکا والداہو، والداہو سیغه د مثنام ده، یعنی مور پلار دغه دوی دي.
نو که چېرته د دین علاوه پکې دا نیکه پکې هم راتلی او نیا پکې هم راتلی نو بیا به تعبیر د جمع سره شوی وی نو ظاهره دا دی چې دا صرف مور پلار تی مراد دي د کمو نه چې دا بچی پیدا دی او په دې کې بلې خبرې ته م اشاره ده چې خپلو بچو باندې دین زده کوي دین پې زده کوي دعاګانې به درته کوي په مخه الله به دله په دنیا کې هم عزت درکړي او په آخرت کې به دله هم درکړي آخرت کې دا لوی عزت ته وګوره چې تا د تاج په سر کړی شي او دغه قیمتي کپړې تا ته واچولی شي د څه د لاسه چې ته بچی په قرآن باندې پوه کړي دا بچی چې ته د دین وښیې که نه په صحیح معنو سره پوه کړي په دین باندې ورب الکعبه ټول عمر چې څو پورې په دنیا کې ستا دپاره به دعاګانې وغواړي که زه د خپله خبره وکړم زمونږ والدین الله دې پې د جنت سیل وکړي زه چې درس کوم بیان کوم تلاوت کوم په منځه کې ولاړ یم هغه تلاوت په منځه کې که بهري هر دینی کار چې کوم که نه نو زما ذهن دې ته ځي چې یو دوه غټ انسانان په قبر کې پراته دي د الله د توفیق نه بعد هغوی ما ته د هر څه ښودي که زه په خوله باندې په ژبه دعا ونه کړم زما د زړه د کومې نه دعا وخېږي د زړه د کومې نه دې باندې به ما څه کولی که زما پلار ما له ډېر جایداد جوړ کړی او ډېر لوی تجارت یې ما ته پرېښودی او په ما باندې دومره سبقونه ویلی زه ډاکټر وی زه انجینیر وی زه پایلټ وی زه ساینسدان وی او زه سیاستدان وی او ټول دنیوي خبرې دي حقیقي مینه د بچو سره هغه دا ده چې ته پې دین زده کړې نو دا بعض خو یا بلکل پروا نه ساتي نو هغه وي که دیني وي که دنیوي وي هغه هسې یو سره هم نه لګي هغه مور پلار چې بې پروا دي بس د خپلې دنیا غم ورسره دی نو که دا بچی مدرسې ته لاړ که سکول ته لاړ که سر یې څه ونه وي ګرځي دي بعض هغه دي چې سم زور یې د دنیا له ورکړی نن وایي ته چې لوی شي ته به څه خورې ته به څه خورې لکه ته به وایې چې دی په خپله تپوس دی که ته انجینیر یې که پایلټ یې موږ خو بس وایي دغه ساده باده خلک وي هېڅ علم نه لري تا د رزق څوک درکوي ته څه خورې او ستا پلار تا له څه نظام جوړ کړی ته خو ما ته ده وښایه ته څه خورې کوم رب چې تا ساتي او ستا نه مخکې ساتلي دي مشران هغه رب به در روان هم ساتي نو په خپلو بچو باندې دین ووایې دا اوس وګوره یعنی مور پلار ته دومره عزت میلاو شي د ټولو مخلوقاتو په مخ کې د قیامت په ورځ او په دنیا کې به هم عزت مني د نیکعمله هلک څوک دی لکه دا جي د پلاني زوی دی دا علم دا څوک دی دا د پلاني زوی دی که نه دا دومره خوږ اواز د قرآن چې وي دا څوک دی د قاري د قرآن دغه پلاني زوی دی که نه دا دغه پلاني صرف مور پلار په نه عزتمن کېږي په دین سره وره دا راته ووایم د فایدې ده که په دین سره او په دین زده کولو سره ټول خاندان نه ټول کلی نه ټول ملک پې عزتمند شي زر علاقې ولوي دا چې وي زموږ د علاقې دی ټول علاقه پې عزتمنه تاسو ته دا پته شتي خلک به ځي دغه علم کیله یې نه یاره وایي مونږ زوی دی پلاني شیخ صاحب دا کیله خو یو نظر وي نو کیله څه شي دغه دیوالونه دي او خټې دي او ونې دي او ګټې دي خو د دې علم د لاسه هغه کیله هم عزتمن شو هغه علاقه هم عزتمنه شو هغه ملک هم عزتمن شو هغه ژبه هم عزتمنه شوه دا جي زموږ پښتنو کې دی وي او دا وایي زموږ د کلي دی او زموږ د علاقې دی وي زموږ د ملک دی د عزت په دې دین کې پروت دی نو چې کیله او علاقه پې عزتمنه شي نو د مور پلار به عزتمن نه وي څومره به خلک دا به یې قدر کوي نو دا یو فایده په دې جواب کې چې دا یو قسمه نصیحت شو ټولو ملګرو ته کوشش کوئ خپلو بچو باندې دین ووایئ او دین ورته وښایئ الله ته یې نږدې کوئ
د الله پیغمبر ورته وښایي قرآن او حدیث ورته وښایي الله دې زموږ بچي نیک عمله لوی کړي د هغې نه بعد دا یو رور سوال کړی دی چې زمونږ یو خپل دی هغه تقریبا یو نیمه میاشت بیمار و او بیا مړ شو یو نیمه میاشت هغه منځونه نشو کولی ځکه چې ډېر بیمار و نو اوس دا منځونه موږ د ده د طرف نه کولی شو او که نه او یا کفاره ورکو که نه الجواب مونځ ګوره د اسلام په ارکانو کې یو لوی رکن دی وروستو د شهادتینو نه او په یو حال کې هم نه ساقطېږي چې څو پورې عقل د انسان سره وي چې څوک یې په ولاړه کولی شي په ولاړه به یې کوي چې په ولاړه نشي کولی نو په ناسته به یې کوي چې په ناسته یې نشي کولی په ملاسته او چې په دغې هم نشي کولی اشاره به کوي حدیث کې څه راځي مشهور حدیث دی د امام بخاري راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمران بن حسین ته وی بیمارو ويصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب په ولاړه نشي په ناسته نشي په اړه نو څوک چې بیا په ناسته باندې لمونځ کوي دی به رکوع سجده چې نشي لګولی دا به د اشارې سره کوي او سجده به په سجده کې به د رکوع نه لږ زیات ټیټي رکوع کې به د هغې نه لږ کم ټیټي که چېرته د دې طاقت پکې هم نه وي بالکل د ړقېدو طاقت یې نه وي یو سړی دی هېڅ طاقت یې نشته نه سر خوځولی شي نه بدن خوځولی شي مونځ دې ساقط شو نه اقوال خو شتي که نه اقوال خو شتي که نه دی به داسې الله اکبر یعنې ما لاسونه اوچت کړو دا به ورسره نیت ساتي سبحانک اللهم لکه دی اوس ولاړ بیا سبحان رب العلی اوس په سجده کې اقوال خو ویلی شي که ویناګانې خو دي که نه د دې اقوالو نه معجزه دی یو سړی دی نه افعال کولی شي یعنې کارونه نشي کولی د مانځه د کارونو نه عجزه شو اقوالو نه عجزه شو مانځه چې کومې ویناګانې دي کوم اذکار دي هغه هم نشي ویلی ساقط شو تیار څه نو څه به کوي اشاره خو نشي کولی زړه کې به نیت ساتي په نیت سره به مونځ کوي ګوره مونځ چې دی که نه د اقوال او افعال دي کارونه دي او ویناګانې دي په نیت سره د هر کار نیت دی ذکر نیت سره ته وایي که نه ښه چې دا کارونه هم نشي کولی ویناګانې هم نشي کولی نیت پاتې شو نیت پاتې شو دلیل دی چې په یو حال کې هم مونځ نه ساقطېږي الا دا چې عقل کار پرېږدي او سړی بېهوش شي اوس دې ورور ته موږ دا وایو که دا بیمار داسې درجه کې و چې په یوې طریقې سره هم مونځ نشي کولی او په هغې کې مړ شو نو بیا خو معذوره دی بیا څه دی معذور چې دې درجې ته ورسېږي چې یعنې په یوې طریقې سره مونځ نشي کولی یو دا سړی معذور دی که دی معذوره و او که نه و دواړو حالاتو کې چې د مونځ پاتې شوی دی دا مونځ د ده له طرف نه هېڅ څوک نشي کولی په دې باندې اتفاق دی د څلورو امامانو چې دا مونځ د ده له طرف نه هېڅ څوک نشي کولی کفاره نو په دې باندې هېڅ دلیل نشته قرآن او حدیث نه الا دا اوس یو سړی د مذهب دپاره هیله اسقاط جوړې بیا د هغې دپاره هم هیلې جوړې خبره تاوی را تاوی نو په شریعت کې د مانځه چا چې مونځ پرېښودی د دې څه کفاره نشته ښه نو څه به کوو دعاګانې وله غواړه دعاګانې وله وغواړه د هغه د طرف نه څه صدقه که خو داسې چې یو مونځ دومره حساب دی او دا به دومره مسکینانو روټۍ شو بیا دا دومره روپۍ شو بس دومره حساب وی راووتو لکه زموږ دا مولیانې چې کوي نه هغو تجارت هم جوړ کړی ځکه که دغه بند کړي بیا خو د خېټې ته هم څه نه میلاوي حاصل د جواب دا شو که دا سړی معذور او که غیر معذور نو څه مونځ د دې طرف نه بس کفاره هم نشي ورکولی دواړه نشتي
په څه به کې دعاګانې ولګواړه او صدقه د هغه د طرف نه ورکه داسې کیدی شي والله اعلم درس په اخره کې به سوال کوو انشاءالله دا یو ورو سوال کړی چې یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړو او دا ښځه د عدت په دوران کې وفات شو یو سړی راورغی خپلې ښځې له طلاق ورکړو او ښځه د عدت په دوران کې وفات شو د طلاق چې کوم عدت دی 3 حیض یا چې چا حیض نه راځي هغه 3 میاشتې دا زنانه وفات شوه اوس دا خاوند دې ښځې له غسل ورکولی شي او که نه دا ډېر ښکلی سوال دی الجواب 2 مسلې دي یو خو په دې ځان پوه کول غواړي چې ښځه خاوند یو بل له غسل ورکولی شي او که نه بیا دې مسلې راځي چې عدت کې دا ښځه مړه شوه دې له خاوند غسل ورکولی شي او که نه نو اولنۍ مسله دا ده د دلایلو په رڼا کې یو تحقیقي قول دا دی چې ښځه مړه شي نو خاوند ورله غسل ورکولی شي او چې خاوند مړ شي نو ښځه ورله غسل ورکولی شي په دې باندې ډېر دلایل دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې ته ویلي وي عایشې که ته مړه شوې نو زه به دله غسل درکړم زه به دله کفن درکړم زه به دې ښخه کړم نو پیغمبر داسې خبره خو نه کوي چې هغه ناروا وي یو کار ناروا دی نو پیغمبر څنګه وایي چې زه به وکړم دا خو کیدی نه شي دویمه خبره ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا وصیت کړی چې ماله به زما بیبي غسل لا کوي دریم فاطمه رضی الله عنها چې کله وفات شو نو علي رضی الله عنه وله غسل ورکړه او بل دا یو بل ته دا نږدې خلک دي دا د ټولو نه نږدې خلک دي دوی حقدار دي چې غسل ورکړي نو اول خو دا مسله ثابته شوه چې ښځه خاوند یو بل له غسل ورکولی شي اوس راځو د ورور دې سوال له د ښځې طلاقه کړې ده او عدت ښځې تېره ومړه شوه اوس دې له غسل ورکولی شي او که نه نو طلاق په 2 قسمه دی که چېرته دا رجعي طلاقي رجعي طلاق معنی څه ده هغه طلاق چې د هغې نه هغې کې د سړی د ښځه راواپس کولی شي اولنی طلاق نه بعد او د دویم نه بعد که دغه عدتي د اولني طلاق عدتي یا د دویم طلاق عدتي نو دا د دې سړي ښځه ده په دې کې ورله غسل ورکولی شي که چېرته خلع شوي یا 3 طلاقه پوره شوي نو بیا دا یو دی بل له غسل نشي دواړه یو بل له غسل نشي ورکولی ولې رشته ختمه شو پوه شوي که نه که طلاق بایني 3 طلاقه ورکړی شوي یا د خلع طلاقي نو بیا خبره ختمه ده او که چېرته رجعي طلاقي او زنانه په عدت کې ده لکه دې ورور وایي چې عدت کې ده عدت کې مړه شي زنانه په عدت کې مړه شي نو بیا ورله خاوند غسل ورکولی شي ښه که دا خاوند مړ شي موږ به دا سوال داسې کړو یو زنانه د عدت تېرې او خاوند یې مړ شو او دا وایي چې زه ورله غسل ورکوم نو هم دقه جواب دی که اولني او دویم طلاق نه بعد عدت دوران کې دا ښځه نو دا خو د هغه ښځه ده نو خاوند له غسل ورکولی شي که نه شي ورکولی شي او که چېرته طلاق بایني 3 طلاق یې ورکړي او یا خلع اخیستی شوي نو بیا نشي ورکولی والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی مړي لمبوي نو په دې مړي لمبولو باندې پیسې اخیستی شي او که نه الجواب که چېرته دا پیسې دته ورکړی شي بغیر د شرط نه لکه دنې ویلي چې ماله پیسې راکوئ خو د مړي هغه وارثان خپلوان رالو دته دا پیسې ته واله نو بیا خو پکې څه شک نشي چې اخیستی شي
ځکه چې تا سره تا ښه عمل وکړو هغوی ته له بدله درکړه مکافاه درکړه بیا خو دې ته پیسې اخیستی شي خو که چېرته شرط یې ایښودی یو سړی شرط کیږي چې زه به مړی لامبوم خو ما له به دومره پیسې راکوئ نو دا جایز دي خو اجر ورسره څه شي اجر کمیږي دې کې شک نشتی چې یو سړی مړی لامبوي او هغه له کفن ورکوي دا په لوی اجر باندې دی عظیم اجر دی دغه انسان چې څوک دا خدمت کوي خو که دې په دې باندې دا شرط ولګوي چې ما له به پیسې راکوئ نو اجر یې څه شو کم شو او په دې پیسو اخیستو کې څه ګناه نشته ځکه چې دی د داسې عمل په باره کې پیسې الي او اجرت الي چې د هغې فایده نورو ته رسي نو عمل هغه چې متعدي غیر ته یعنې نورو ته فایده رسي په هغې باندې انسان اجرت اخیستی شي لکه اوس یو سړی دی خلکو ته قرآن ښایي دا فایده د خلکو ته میلاوي او په دې قرآن ښوو باندې دی څه الي پیسې الي نو په دې کې څه حرج نشته والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی چې د سحر د اذکار چې کوم دي دا د سحر د اذان نه بعد ویلی شو او که نه د سحر د منځه نه بعد به یې وایو لازم الجواب د سحر چې کوم اذکار دي د دې وخت شروع کیږي د سحر د راختو نه د فجر د وخت چې کوم شروع شي د سحر چې راوخیږي سحر د منځه ټیم چې شروع شي د دې ځینې اذکارو وخت شروع شو یو سړی دغه ټیم زه نشم معلومولی بیا مؤذن ته ګوره مؤذن چې کله اذان شروع کو نو د دې اذکارو وخت څه شو هغه داخل شو دا د عامو علماو قول دی ختمیږي کله د سحر د اذکارو وخت نو دې کوم تحقیقي قول دا دی والله اعلم چې نور راختو سره د وخت ختمیږي خو که چا نه پاتې شو نو څه حرج نشتی چې دی بیا قضا یې راګرځولی شي خیر دی پکې الله یادول دي نو د ذکر هغه فضیلت به ورته میلاو شي هغه برکت به ورته میلاو شي او غوره دی د هغه چا نه چې بلکل یې پرېږدي غوره دی د هغه چا نه چې بلکل یې پرېږدي خو وخت دغه دی سحر د راختو نه د سحر د منځه ټیم چې شروع شي نور د راختو پورې او د هغې نه بعد چې چا نه پاتې شي راګرځولی شي نو چې کله مؤذن اذان وکړي د سحر د منځه دپاره نو دا اذکار ویلی شي که نه شي ویلی شي ځکه چې دی وخت دی والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې کله موږ د جمعې سره مونځ کوو او امام ولضالین وایي موږ ورسره امین وایو خو بیا چې کله موږ ځان له فاتحه وایو نو بیا به هم امین وایو الجواب امین ویل د سورې فاتحې نه بعد دا د امام دپاره د مقتدي دپاره او منفرد چې یوازې مونځ کوي د ټولو دپاره سنت دی د ټولو دپاره سنت طریقه ده خیر دی پکې یو حدیث کې داسې راځي چې امین دا د دعا دپاره مهر دی اوس ته په دې ته چې سورې فاتحه وایې دې کې وایې که نه اهدنا الصراط المستقیم دعا غواړي امین څه مطلب دی یا الله زما د دعا قبوله که نو یو پر امین د امام سره او بیا امین کله چې کله په خپله سوره فاتحه ختمه کړي نو بیا به ورسره هم امین وی والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وایي ماښام منځه کې قصر کیږي او که نه په اجماع د مسلمانانو ماښام منځه کې قصر دا نه کیږي په اجماع د مسلمانانو او دا واضحه مسله ده معروفه خو چې کله سړی دین نه لږ لري نو بیا هغه ته داسې مسلې راپېښېږي نور دا خو معروفه مسله ده چې قصر دا د ماسپښین لمونځ کې کېږي مازدیګر او ماسخوتن د سحر لمونځ خو 2 رکاته دی کې قصر نه کېږي دونه نه کمیږي او د ماښام لمونځ 3 رکاته دی دا ویتر د ورځې دي ویتر د ورځې دي نو دې کې هم قصر نشته ما یو پیر حج په دوران کې د عرفات نه مزدلفې ته لاړم نو جمع ولاړه وه ماښام ماسخوتن د منځه جمع ولاړه نو زه ورسره ودرېدم نو یو کس مخکې شوی پنجابی و
چې مونځ وکړو 2 رکعات یې وکړو ما که زما ماسخوتن مونځ دوی د ماسخوتن مونځ وکړو بیا ودرېدو نو ما تاسو بیا ودرېد تاسو ماسخوتن مونځ وکړو نه مونږ ماښام وکړو نو به ماښام 2 رکعات وایي مونږ قصر وکړو نو به ماښام کې خو ما قصرول پرې ولیدو ماښام کې قصر کوم ځای کې راشي وایي دلته دا طریقه ده چې ماښام او ماسخوتن به یو ځای کې وایي دواړه به قصر کې نو 2 رکعاته به کوې نو دا استازو مسله ده دین کې دا مسلې نشته نو ماښام مونځ نه قصر کېږي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی وي الله ماته هدایت راکړی د قرآن او د حدیث طرف ته او د توحید عقیده د سنتو عقیده راته الله نصیب کړی د سلفیت عقیده خو خلک مې تنګوي وایي څوک راته وابي وایي او څوک راته څه وایي څوک څه وایي نو آیا په دې به الله ماله اجر راکوي او که نه چې زه صبر کوم الجواب موږ ضرور ته وایو چې انت على اجر عظیم لوی اجر به الله تعالی درکوي انشاءالله لوی اجر چې ته په دې باندې صبر وکړې د خلکو په دې بدو ردو باندې د خلکو په دې تنګولو باندې چې د خلک تا تنګوي او په تا باندې بهتانونه لګوي تهمتونه د باندې لګوي نومونه د باندې ایږدي په دې چې ته صبر کوې الله به دله اجر درکوي او دا صبر غواړي ګورې دا څه غواړي صبر غواړي قرآن او حدیث باندې عمل کول د احسان کار په نه دی دا بعض دلته سعودي عرب کې چې کوي چې دلته ورته الله د عقیده نصیب کړي دا مطلب چې مزې دي دا خو ملک ټول د سلفیت دی ځکه مزې دي دلته ته په پوست قالین ناست یو جومات کې درس روان دی او ښه ښکلی او مونځ د قرآن او حدیث په طریقه او عبادات ټول د دا مطلب چې کلي کې هم دغه حالات دي چې کلي ته ور مخامخ کړي که نه نو که چېرته دا توحید د عقیدې زړه ته کوز شوي خو جدا مسله ده او که داسې سرسري غونته کېږو بیا مخکې ورځو کې تاسو خیال کړی یو مولوي صاحب ویډیو چلېده وي زه علیدي شو خیال هم کړی و که نه سحر یې وي ماښام یې ویډیو چلولی وي هغه زه خطا شوی وم چاته چا به ورته ټلیفون کړی چې علاج به دله وکړو یا هغه ماښام ویره وایي نو دې د سره سلفیت ته راوړېدلی نه و د قرآن او حدیث پېژندلي نه دا کېدی نه شي کېدی نه شي او کله دا باطل پرست ګیم هم داسې کوي لکه الله د اهل کتاب مبارک وي سورت العمران کې وي دوی به دا وي چې دا څه چې په دې مؤمنانو نازلېږي سحر له پې ایمان راوړئ د شپې پې څه کوئ کفر کوئ نو خلک به په شک کې شي چېرې یهود خو پوهه مولیان دي دوی چې ته واپس شو خو چل دی که نه نو بعض اهل باطل خو دا چلونکی دا کېدی نه شي چې یو سړی دی د قرآن او د حدیث خوند وسکي او دی دې بیا د اهل بدعو لارې ته واوړي او دی دې بیا بدعاتو او خرافاتو ته واوړي دا کېدی شي دا کېدی نه شي چېرته مړې کا ټوکړې ټوکړې کا نشي کېدی نو خبره مې دې پورې راواغسته چې دا ملک خو د سلفیت دی الحمدلله دلته خو قرآن او حدیث باندې عمل عام دی اهل بدعو باندې دلته لارې تنګې دي اهل بدعو باندې لارې تنګې دي او الحمدلله د دې چې کوم وزیر دی د شؤون اسلامیه نه هغه وخت په وخت بیان جاري کوي په دې ګمراه فرقه باندې به په روانه خطبه کې رد کوي او په دې به رد کوي او په دې به رد کوي او په دې به رد کوي نو په دلته په اهل بدعو باندې لارې تنګې دي نو دې بعضو دا خیال دی چې مسجد ملک کې هم دغه حالات دي چې هلته ورشي که نه دی او حالات ویني زموږ ملک خو اچار دی هلته قرآن او حدیث باندې عمل کول د احسان کار خو نه ډېر ګران کار دی نو خلک به راته څه وایي خلک به راته څه وایي څوک به راته وابي وایي څوک به وایي دا د امریکې پیسې دي څوک به وایي د جرمن نه پیسې راځي او څوک وایي دا د کویت او څوک وایي د کجورو زور دی او څوک وایي کمبلو زور دی زه دې ملګرو ته اکثر دا یو ځم دې سړي ته دا وایه وایي دا کجورې او کمبلې چې واغېستې دی ول د چا په مذهب وایي زموږ په مذهب و داسې به لازم وایي که نه نو چې ستا مذهب یو سړی د کجورو د لاسه پرېږدي خو ستا په دې مذهب کې څه چل دی که نه څه خیال دی
دغه مذهب کې چل نه دی، کوم ته چې واوړېدو کوم ته چې واوړېدو هغې ته خو واوړېدو، خو دا چې ستا دا مذهب یې په کجورو په کمبلو پرېښو نو تا کیسې چل دی، ځکه چې ستا په کس کې دومره ایمان نه و چې کجورو او کمبلو ته ټینګ شوی وي. موږ دې څوک واړې په کجورو او په کمبلو باندې ګنځه یاره که دا ټوله دنیا راته د کجورو نه دا ټوله دنیا راته د ډالرو نه ډکه کي که نه، د ډالرو نه، او د دنیا د عیش و عشرت راته مخې ته کي چې ته د سلفیت نه یو سیکنډ له واوړه نو انشاءالله وا به نه وړو یو سیکنډ له. او ستا د هغې نه خلک په کمبلو واوړي، کله د څوک په کجورو واوړي، څوک دې د امریکې په پیسو واوړي، څوک دې د جرمن په پیسو واوړي، څوک دې د کویت په پیسو واوړي. دا د کوم ځای خبرې دي؟ نو تا به لازم خلک تنګوي، تجربه به وي د ملګرو، ملک حالات داسې نه وي که نو لازم ستا مخې ته به خبرې راځي، مراحل به راځي، ته به صبر کوې. او دا نیکان خلک تنګول او په دوی باندې بد بد نومونه یې ښودل داسې نوې طریقه نه ده. موږ د جاهلیت مسلې بیانولې، تاسو خو به یاد دي که د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو بیماري هغه د جاهلیت والو څه ذکر کړې وه؟ په اهل حقو باندې به قسمه قسم القابات یې ښودو. نو هغه وخت کې به صحابي وي چې څوک به مسلمان شو که نه، نو مشرکانو به ورته څه وي دا صحابي شو. او نن سبا دغه حالات دي، څوک قرآن او حدیث باندې عمل کوي دا جي وابي دی، او دا جي غیر مذهبه شو، دا بې ادبه شو، او د مذهب خرڅ کو، او د دا چلو د دا چلو. دا ټول دې دپاره چې ستا سره چې کوم دعوت دی چې ده ته نه څوک قبول نه کړي، نو د هغې دپاره به دې بدنامۍ. نو داسې نه چې معمولي د باندې څوک سترګې راوباسي او ته نه صبر به کوې، څه به کوې؟ صبر. لکه زمونږ یو ملګري قصه کوله د یو کس، هغه دلته په دې خبره درسونه مرسونه یې اورېدلي وي چې یاره د رفع الیدین منځه کښتي او د امین په زوره ویلو هم سنت طریقه ده. چې کلي ته ورغلی غریب کمزوری و، لکه یې نو سړی کمزوری، او بل دا چې د قرآن او حدیث هغه خونې زړه ته نه وي کوږ شوی، او اکثر کله داسې کېږي قوم هم کمزوری، نو هغه بیا امین خو تللی راغلی و، امین خو تللی راغلی، او رفع الیدین به هله کول چې کله بجلي لاړه، چې کله په جومات کې بجلي نه وه بس بیا به رفع الیدین کول، او چې بجلي به و بیا به خر وګرمټ بیا به هېڅ نه کول. نو داسې حالات به نه جوړوئ، په دې حق باندې به څه مضبوط به یې. خون هم دا کوي، خون دا کوي چې یو سړی ته منع کوي د پیغمبر د تابعدارۍ نه، او ته د پیغمبر په لار مضبوط ولاړې، الله به درله لوی اجر درکړي. دې ورور ته موږ دا وایو چې په دې خپله لار مضبوط اوسه، قرآن او حدیث باندې مضبوط اوسه. موږ بل څه نه وایو چې بل څه باندې مضبوط اوسه، نه نه، قرآن او حدیث باندې مضبوط اوسه. اوس که چا د قرآن او حدیث سره نه لګي هغه جدا مسله ده. که په ما څوک اعتراض کوي چې ورده دې کس ته وایي چې ته مضبوط اوسه، نو زه خو ته یم مضبوط اوسه په څه باندې؟ قرآن او حدیث باندې. قرآن او حدیث کوم مسلمان یې نه مني؟ ټول مسلمانان وایي موږ قرآن او حدیث منو. نو کله چې ته په قرآن او حدیث باندې عمل کې او څوک دې تنګوي او وهي ټکوي دي، بهتانونه د باندې لګوي، نو صبر به کوې، الله به دله اجر درکوي. دا یو ورور سوال کړی دی چې زما پلار کسان ورسره ظلم کړی دی، وژلی دی، نو الله به هغه له اجر ورکوي او که نه؟ الجواب، اسلام دې خبرې له ډېر سخت اهمیت ورکړی د مسلمان د وینې عزت کول، او مسلمان په ناحقه وجل په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. څوک چې په ناحقه یو مؤمن وجني دی به جهنم ته ځي همیشه دپاره، الله ورته په غضب کې دی، الله پرې لعنت وایي او د دپاره لوی عذاب تیار کړی. او دغه شان شریعت دا خبره هم واضحه کړې ده چې چا سره غدر وشي او ظلمن ووجلی شي، نو الله به دله
اجر د شهید ورکوي اجر د شهید ورکوي ډېر ورته موږ دا وایو چې انشاءالله شهید دا ټاپه به ګورې داسې یقیني نه لګوئ ګورې موږ څه به وایو انشاءالله چې الله به ستا پلار له د شهادت اجر ورکوي خو دلته دا فایده یاده کوي ګورې شهید په دوه قسمه یو هغه شهید دی چې شهید دی په دنیا کې او شهید دی په آخرت کې یعنی د دنیوي احکامو کې هم شهید دی آخرت کې هم او یو هغه دی چې اخروي احکامو کې هغه شهید دی هر چې دنیوي کم احکام د شهادت دي هغه پې نه تطبیق کېږي کم چې دنیا او آخرت کې دی هغه څوک دی هغه چې جهاد کې مړ شي د هغې نه علاوه اوس داسې شهید چې لکه د خېټې په بیمارۍ مړ شو طاعون کې مړ شو دیوال پې راولېدو اوبو کې ډوب شو اور کې وسوځېد چا ظلمن ووجو د مال په دفاع کې مړ شو د بچو په دفاع کې مړ شو دا هم شهیدان دي خو د دوی دپاره دغه احکام په دنیا کې نشتي دوی له ښه باقاعده غسل هم ورکې کفن بول هم ورکې جنازه به پې هم کې والله اعلم دا یوې خور سوال کړی دی چې زما خاون مړ شوی دی نو آیا زه دا عدت د مور پلار په کور کې تېرولی شم او که نه الجواب په ښځه باندې دا واجب دي چې خاون یې مړ شي نو دا به عدت تېروي 4 میاشتې 10 ورځې او دا به تېروي د خاون په کور کې لازم دي چې د خاون په کور کې به یې تېروي الا لعذر شرعي هم که شرعي عذر نو بیا د خاوند د کور نه تللی شي اوس شرعي عذر څه دی هسې مثال به ذکر کړو لکه اوس داسې چې یو سړی په یو کور کې اوسېږي هغه کور د هغه خپل نه دی کرایي کور دی او دی مړ شو او کرایي څه شوه ختمه شو او دا ښځه خو کرایي نه شي ورکولی او زه مور پلار کور ته تللی شي که نه شي تللی شي عذر دی یا یو ښځه ده یوازې د خاوند په کور کې ده یریږي علاقه بد امنه ده یوازې ده یا څوک د خدمت نشتی نو داسې حالاتو کې هم ده د مور پلار کور ته تللی شي په دې کې څه حرج نشته حاصل د خبرې دا دی چې شرعي عذر پکار دی او چې شرعي عذر نه وي نو بیا زنانه د خاوند د کور نه نشي وتی والله اعلم دا یو ورور ډېر ناشنا سوال کړی دی او ډېر خوندور او دا د ډېرو کسانو چې کومو کې دا کمزورتیا شتي د هغوی په زړه کې هم دا سوال هغه سوال دا دی چې آیا ګیره وړه کول جایز دی او که نه ورسره یې دا لیکلي دي چې د دې ګیرې صحت شریعت ښوولی دی وایي بعض خلک وایي چې یو موټی دا د ګیرې حد دی موټې نه زیاته دا لرې کوه الجواب اول خو زه ټولو ملګرو ته ټولو مسلمانانو ته یو څو حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویم هغه حدیثونو الفاظ چې اول خو دا مسله معلومه کړو چې دا ګیره پرېښوده څه حکم لري یو حدیث کې راځي د عبدالله بن عمر حدیث دی شماروي حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې دی احفو الشوارب و اوفو اللحا پیغمبر صلی الله علیه وسلم برید سپک کوي او ګیره معاف کوي پرېږدئ دویم روایت والا حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جز الشوارب برید سپک کوي و ارخو اللحا او ګیرې زوړندې کوي ګیرې زوړندې کوي یو روایت کې داسې راځي ارجو دریم حدیث والا د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی دا په صحیح بخاري کې دی وفروا اللحا ګیرې ګڼې کوي ګڼې و احفو الشوارب او د برید لري کوي سپکې کوي ښه څو شو درې حدیث د عبدالله بن عمر بل والا په صحیح بخاري کې انهکو الشوارب برید سپک کوي و اعفو اللحا دا ګیرې ماپ کوي
معاف کول څه ته وایي د قینچي او د بلیډ نه معاف کوي دې ته وایي معاف کول بل والا په صحیح مسلم کې داسې دی احفو الشوارب و دې حدیثونو ته د الفاظو ته به ګورو یو کې دا دي ګیرې معاف کوي ګیرې زوړندې کوي ګیرې ډېرې کوي ګیرې ګڼې کوي ګیرې پرېږدئ دې څه مطلب دی چې ګیره سنت دی واجب دی ګیرې حکم واجب ګیره پرېښوده واجب دي بعض وی بعض علما هم وایي چې ګیره پرېښوده سنت دي هغوی دا مطلب نه وي سنت ګوره په عربۍ کې لارې ته وایي طریقې ته وایي نو دا ګیره د پیغمبر سنت دي معنی ده چې د پیغمبر طریقه ده دا مطلب نه چې هغه سنت دي که دې وکړو اجر پکې شته او که دې ونه کړو ګناه نشته اوس موږ چې نمازخوتن دا لمونځ وکړو دا د پیغمبر سنت دي که نه دي دي نو څه وکړو سبا نه یې پرېږدو چې رسم سنت دي نه سنت په معنی د پیغمبر لاره وه نو ګیره پرېښوده دا د پیغمبر طریقه ده د دې معنی دا ده اوس ګوره دا خو د پیغمبر اوامر دي داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه خبره ښه مضبوطېږي چې کله راشي په خپله دې له چې د پیغمبر خپله ګیره څنګه وه نو خبره ښه مضبوطه شوه لکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګیره څنګه وه کث اللحیه سمه ګڼه ګیره وه یو روایت کې راځي په صحیح مسلم کې دی کثیر شعر اللحیه د دې ګیرې د ویښته سم ډېر او حدیث د ابوهریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله وی زما مور پلار دې په تا قرباني کله چې تاسو د تکبیر ووایي مانځه کې الله اکبر سوره فاتحې د شروع کولو پورې په دې منځ کې چې تاسو غلي یې نو څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زه خو دا ذکر وایم اللهم باعد بیني وبین خطایي الى آخر الدعاء ښه نو ابو هریره نه به تپوس تا ته څنګه پته ولګېده یا رسول الله وی زه ینم چې ستا دا ږیره ړقېږي زه ینم چې ستا دا ږیره ړقېږي اوس څه خیال دی که نه وړه ږیره وه بعض وی ږیره وی هر هغه ویښته ته وایي چې راوختو بس اوس یو سړی دی د 5 ورځو حجامت یې پرېښودی دی څه دی وایي دا هم ږیره ده بعض وایي چې 30 قدم کې ښکاري او بعض وایي 50 کې دا اوس د یو څو ورځو حجامت دی چې شانه ښکاري چې ړقېږي او شاته ابوهریره ته پته لګي خو غټه ږیره ده ګڼه ږیره ده صحابه کرامو ږیرې به یې داسې وي هغوی هم غټې غټې ږیرې وي او دا خو په سلفو کې د هېڅ چا نه دی نقل چې ږیره یې خریلې دا خریل خو اتفاقا د فقهاو اتفاق دی چې ږیره خریل څه دي حرام دي په دې خو اتفاق دی اختلاف په څه کې دی صرف چې د موټي نه برې وړه کولی شي او که نه صرف په دې کې دی ګورئ بعض وی د مصر دا قاریان موږ د پیغمبر خبره کوو د قرآن او حدیث مسله بیانوو سلف صالحین اتفاق د فقهاو ذکر کوو فقها وایو علما څلور امامان یادوو او دوی د مصر قاری ته خو صرف قرآن یاد دی صرف قرآن یاد کړی دی او محفل کې ناست دی او څه اثر یې په دې مخ کې تاسو به لیدلي څه نور یې په مخ کې او چې نوي پروګرام لري اوس زه حیران یم دې ته چې ته وایي چې راشه مثال کې پروګرام له تلاوت به پکې کې نو هغه پروګرام له به تازه حجامتو کې دی مصر د بعض قاریان دي داسې حجامت به وکړي چې الټه بلیډ به ووایي سم د مخې شیشه کړی داسې نو بعض وایي دغسې دلیل نه دی موږ تا ته قرآن او حدیث خبره بیانوو اتفاق د فقهاو دی خریل خو بالکل حرام دی لکه چې ږیره پرېښوده موږ وایو واجب دي بیا د موټي نه بره وهل دې کوم تحقیقي قول دا دی چې ږیرې له به بالکل لاس نه وړي څنګه چې ده پرېږده لکه امام ابن حجر رحمه الله فتح الباري کې وي امام طبري دا خبره کوي
سوي ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها. وإذا بعض علماء دا فتوى دا چې دا حدیث چې څنګه ظاهره کې دی دقه شان به یې پرېږدو، نه به د ګیرې نه ویښته الې په پلنو او نه به په اوږدوالي. امام نووي سوی په مجموع کې والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت. امام نووي صحیح خبر ده چې حرام دي د ګیر نه ویښته اخیسته، بلکې څنګه چې دقه شان به پرېږدي. په صحیح مسلم شرح کې هم دقه ویلي والمختار ترك اللحية على حالها. امام نووي وایي او موږ دې قول له ترجیح ورکوو چې ګیره به په خپل حال باندې پرېږدي، دا به بلکل نه وړکې. شیخ ابن باز رحمه الله مجموع الفتاوى کې وایي الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء. واجب ویداری چې ګیره به پرېږدي، معاف کې به او لاس به نه وړي. شیخ ابن عثیمین وی الواجب ابقاء اللحیة کما هی، واجب داری چې ګیره به څنګه چې دي به پرېږدي، ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق، نه به ګیره خرې او نه به وړکې. ظاهر قول هم دقه دي او د جمهور صحابه او سلف هم دغه طریقه ده. د صحابه کرامو غټ غټې ګیرې د دغه مبارک کې راځي علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې هغه به کله په منبر باندې ولاړ خطبه به یې کوله، جمعې پورې وه سیلۍ به راغله، دا ګیره به یې راوچته کړه، دا مخ به یې پټ کړو، د یو موټی ګیره وه نه. ښه قرآن کې هم په دې باندې دلیل شته چې ګیره به پرېږدي. لکه موسی علیه السلام چې لاړ کوی تور ته، بني اسرائیل اوسې چلو کو د څه عبادت یې شروع کړو. موسی علیه السلام چې راغی بیا غوسه و، نو رورې د ګیرې نه ونیو، رورې د ګیرې نه، هغه ورته لا تأخذ بلحیتي، وی روره ګیرې نه مې ونیسه. قوم زما خبره نه منله. سوال دا دی دا د څو ورځو جامتو چې هغه ونیو که موټی و، د موټي نه خو څوک ته څوک نشي نیوی، اجامتونو نه خو څوک نه نیوی کېږي که نه داسې ویښته ولې ونیولی او داسې د ګیرې نه راټینګ کړی او که نه داسې د پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو څومره پیغمبران چې راغلي دنیا ته د ټولو ګیرې وي او بیا د صحابه کرامو دا طریقه وه. نو دا خریل خو په یو ځای کې نشتي او تحقیقي قول د موټي نه بره وړوکې کولو کې هم دا دی چې نه دغه هم نه دي کول پکار، ګیره پرېږده چې څنګه ده. بعض وایي دا وي لکه دغه شي ده ګډه وډه شي او نه هسې وي که سړی ته لږ داسې سیډونه دي. زموږ دا خو چې د ګډې وډې نه شو، دا زموږ د ورور ناست دی احمد شاه دی، دا زموږ امیر صاحب او داسې نور ملګري شته ښه ښکلي ګیرې د سینې ډکې پرتې دي، نو دا د دوی دا خو چېرته ګډې وډې نه شوې او د دوی څه چې او نه هسې که سړی داسې لکه دا طرفونه او دا طرفونه پرېږده طرفونه مرفونه ښه ښکلي چې صفایي ساتي او کله نه کله یې غوړې نو دا ګیره به دې ښه برابري او ښه ښکلی به پکې ښکاري، ښه مزېدار به ښکاري. زه اکثر په دې خپلو بیانونو کې وایم زه هم راشي مقابله به وکړو، راشي مقابله به وکړو. پاتې شي داسې کسان چې ګیرې تازه خریلي او پا به شي هغه ځوانان چې د هغوی ګیرې پته به ولګي کوم یو ښکلی ښکاري کوم یو بدرنګ ښکاري. زمونږ ګیرې دي نو الحمدلله موږ له ولې څه چل بعض پکې لا دا زه واده کوم، دا واده بغیر د ګیرې نه یعنې چې ګیرې راشي بیا واده نه کېږي. او الحمدلله دغه ګیرو والا ته چې وګورو نو اکثر د دوی دوه ښځې به یي درې به یي څلور به یي د دوی یي د دې ګیرو والا وي او ده به چې دی ګیره پلیټ به پرې راکاږي وایي ما لا واده نه دی کړی. الله نه یېره پکار ده او دا ګوره ډېر
یعنی بېایماني ده چې یو سړی د ښځې د خواهشاتو د لاسه ګیره خرې او ګیره وړه کوي. ما ورته تاسو ته قصه کړې وه، خبره به رانه بیا اوږده شي. دلته یو کس و، اوس وتلی کلي ته. هغه یو پیر اول پیر چې راغی د کلي نه، نو دلته څه 8 کاله و، په یو ځای تېر کړي وو. بلډ جنۍ وغوښته، هغه وویل جنۍ نه ورکوله. وایي ته موږ دې یېرولي وو. وایي نه نه اوس هغه نه یم. هغه وایي زما واده نه و، جنۍ وله ورکړه. چې راغی 10 کاله تېر کړو. هغه وویل ته 10 کاله جنۍ کېنولې ده. پښتو د بعض عادت هم ښه نه وي. 10 کاله ته د جنۍ کېنولې ده، بوډۍ شوه. ښه چې دې تللی دی بیا چې دی جرګي دی او دغه دی او زه خیر دی جنۍ راکړه، نوره توبه مې ویستې ده. جنۍ وله ورکړه. 2 میاشتې چوټي واده وشو، 2 میاشتې چوټي چې راکړه 11 کاله یې تېر کړو. مشر سړی و سپین ږیری. نو ما ورته ویل ماجي صاحب دا ږیره پرېږده، دا ږیره پرېږدي نه څه جوړ کړي. وایي هغه جنۍ وایي چې دې ښکلی ښکاري. نو ما دغه جنۍ به بیا عجیبه جنۍ چې تا ورسره په 30 کاله کې 2 میاشتې تېرې کړي دي او تا ته وایي چې په دې بې ږیرې ښکلی ښکاري. دا لا تا ته وایي چې ته ښکلی ښکاري. نور ته د زنانه حق نه ادا کوې، د هغې خواله نه ورځې او نور لرې ته پروت، خو په دې مسله کې وایي هغې راته ویلي دي چې ته داسې ښکلی ښکارې ډېر. نو دا څنګه مؤمن پورې دا خبرې ګوره خوند نه کوي. دا ښځه، دا بچي، دا مور پلار د قیامت پر ورځ خو تا د اور نه شي بچ کولی، که نه بچ کولی دي شي، نه شي ته بچ کولی. حاصل د جواب څه شو؟ ږیره پرېښوده واجب دي، او تحقیقي قول دا دی راجح چې بلکل وړه کول نه دي پکار. نو د ږیرې حد څه دی؟ پرېږده. استثنایي حالات شتي او داسې کېږي نه ګورې، دا نادرا کېږي. اوس یو سړی د ږیرې روانه ده، نو دا خو بیا د ږیرې بېعزتي ده. اوس یو سړی ږیره نامنه کته لاړه، پرتګاغ ته ورسېده او د سماتي ته کښېني یا په ځمکه باندې لګي چې کله کته ناستي، دا خو بیا د ږیرې بېادبي شو. دا اوس معذوره دی. دا څه دی؟ معذوره دی. دې ته استثنایي حالات وایي. د دې داسې مثال، دا داسې نه کېږي، دا کله نه کله. دا داسې مثال لکه یو سړی دی د دې لاس څو ګوتې؟ 5 که نه، یو نیم سړي څه وي؟ 6. خو دا د هر سړي چېرته کله نه کله داسې وشي. نادرا په لکو کې هم یو کس میلاو شي چې د هغه به 6 ګوتې. نور دا ږیره داسې یو حد هغې ځای پورې ودرېږي، بس بیا ختمه شي. ځینې بعض وایي نه چې پرېږدو نو د کمې پورې به پرېږدو. ته به وایي چې د خلکو دا داسې روانې دي، ټولې په ځمکه پرتې دي کته. دې خو خپل یو حد وي، بس بیا هغه سړی پکې بوډا شي، بلکې الټه لا کمیږي. ځوانۍ کې ډېرې، او چې څومره عمر ډېرېږي نو د دې ږیرې هغه ګڼوالی هم ورو کمیږي، ویښته تېولېږي. او دوی دا خبر رانیولې وي چې دا خو دا به کمې پورې روانه وي. ته به چې بس داسې سټارټ شي او بس بیا یو کته به ځمکه پرته وي. بلکې دا خو بیا ما ووایي که نه ځوانۍ نه بعد چې ځوانۍ تېر کړه دا بیا کمیږي ورو. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې. ږیره پرېښوده واجب دي. د دې نه یو ویښته اخیسته دا هم ناروا دي، یو ویښته اخیسته هم ناروا دي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی او دا به اخرنی سوال والو. وایي چې زما ورور پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولیدو او هغه ورته ووایي چې زه په تا سلام اچوم او ستا په پلار او په مور او ستا په وروڼو. نو دیو سوال کوي، وایي بعض خلک وایي چې څوک پیغمبر په خوب کې ویني نو دا سړی په جهنم حرام شو. نو دا خبره صحیح ده؟ الجواب، موږ خو نورو ځایونو کې دا مسله بیان کړې ده چې د پیغمبر په خوب کې لیده څنګه چې هغه صورت و د هغې مطابق څوک ویني نو دا رښتینی خوب دی. پیغمبر لیده کېږي په خوب کې. دا موږ نورو ځایونو کې دا مسله بیان کړې ده. او که پیغمبر په داسې حال ولیدو لکه څنګه چې دا ورور وایي چې په موږ یې سلام اچو یا خاندلې یا مسکو، داسې حالاتو کې نو دا بیا انشاءالله د خیر زیری دی
او که داسې حال کې پیغمبر ویني چې غوسه و یا خفه و نو بیا دې سړي له پکار دی چې د خپل حال مراجعه وکړي او خپل دیندارۍ طرف ته سوچ کړي هر چې دا خبره چې څوک پیغمبر په خوب کې ویني په ده وو حرام شو دې باره کې یو روایت شتي حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی دی چې لا تمس النار مسلما رآني او رأى من رآني چې هغه سړي ته اور نه رسي چې ما ویني او یا هغه څوک ویني چې زه یې لیدلی یم نو بعض خلک د دې نه استدلال کوي خو دا حدیث سندن کمزوری دی شیخ الباني ضعیف کړی او بله دا چې د غیبو خبرې دي موږ خو دا دعوه نشو کولی چې څو پورې موږ سره دلیل نه وي حاصل دی جواب دا دی چې موږ دې ورور ته وایو دا خوب ډېر مزیدار خوب دی ډېر ښکلی خوب دی انشاءالله د خیر خوب دی زیری دی پکې دوی دپاره او هغه چا دپاره پکې هم زیری دی چې بچا پیغمبر پکې سلام اچولی دی خو په دې خبره باندې دغه نشو کولی چې او په دې خلکو باندې جهنم ورسه شو حرام شو موږ دا خبرې نشو کولی دا غیبي خبرې دي او دې باره کې صحیح روایات هم نشتي والله اعلم په دې سره د نشست اختتام ته ورسېدو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې ورور سره سوال و چې کوم ځای کوو هیڅ خبره نه هیڅ خبره نه نشي کولی نشي کولی بلکل بارک الله فیک ضرور وایي چې مانځه باره کې خو واضح شو چې مونځ ته نشي کولی یو سړي دپاره رجوع باره کې حدیث راغلی دی صریح صحیح حدیثونه دي چې څوک مړ شي او روجې پې پاتې شوي نو د ده وارثان د ده خپلوان هغه د ده طرف نه روجې نیوی شي دو اختیارات دي هغوی ته یا دې روجې ونیسي او یا دې د هغه روجې کفاره ورکړي خپله مرضي دی چې هر څه کوي خو د هغې باره کې صحیح او صریح حدیثونه راغلي چې په چا روجې پاتې شي او دته موقع میلاو شوي موقع ورته ګوره میلاو شوي یله نو د ده چې شاته کوم خلک دي هغوی دا روجې نیوی شي او که نه یې نیسي وایي چې موږ یې نشو نیوی او موږ ته تکلیف دی نو بیا دې د هرې روجې څه ورکړي کفاره دې ورکړي والله اعلم دغه طریقه ده نو ته ووایي به خپله نو تا وایي دا اودسې څه طریقه دی تیمم باندې به کوي که ولې په اشاره به تیمم کې اشارې ته څه ضرورت دی تیمم خو یو سړی اوس ودرېدی نه شي اشارې ته ضرورت شته تیمم کې که نه نشته خو تیمم کولی ښه یا ناست دی ملاست دی تیمم کولی شي ښه که بلکل عقیدې نه شي ته له تیمم کولی شي که نه یو سړی دی بلکل نشي ډکېدی نو موږ خو داسې کولی شو چې د الله سودروالو خاوره کې وله کیدو او تیمم وکړي دا هله دا سوال ستا برابر وی چې دې ته داسې ویلی وی چې یو سړی دی بیمار دی په کټ کې پروت دی د سر خوځېدی نه شي او خوا کې یې څوک نشتي اوس دی به څه کوي نو موږ دا وایو چې الله وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږي څومره چې ستا طاقت یې ستا وسي بس د ده چې څومره وس دی دقه کافي دی اوس څوک نشتي او دی په دغه انتظار دی چې څوک به راځي او زما خواله او څوک نشتي نو په څه حال چې دی لمونځ دې وکړي والله اعلم دا کمزوري خبره ده وایي چې موږ قرآن ویلی په ترجمه یې نه پوهېږو بعض قاریان وایي چې تاسو وایي ثواب پرې نه میلاویږي نه داسې ډېر قاریان به درته وښیم چې هغوی هم نه پوهېږي په قرآن باندې قاري خو زموږ په ملک کې چې کوم قاریان دي قاریان هغه چاته وایي چې قرآن ورته یادي بس که نه ترجمه ورته هم لازم یادوي نه صرف څه ته وایي قاري چې قرآن یې یاد کړی نو ترجمه خو هغه هم نه ورسي نو دا کمزوري خبره ده اجر الله ورکوي خو فرق دی
د هغه سړي په تلاوت کې چې هغه په ترجمه پوهېږي او په تفسیر یې پوهېږي، هغه ته خونه لي، هغه پکې سوچ کوي، هغه پکې فکر کوي، د هغه سوچ او فکر د لاسه د هغه اجر ډېر وي. هغه بل ته د قرت اجر میلاو شو خو هغه درجې ته ونه رسېدو. صرف دا فرق دی. خو داسې نشته چې بلکل دوی ته اجر نه میلاوي. او که داسې شي بیا خو د اکثره دنیا د اجر نه څه شوه؟ محرومه شوه. ډېرو خلکو له ترجمه او تفسیر ورځي که لږو له ورځي، ډېرو له خو نه ورځي، نو بیا خو ټول محرومه شو له اجر نه. نو چا چې هم دا خبره کړې ده کمزورې خبره کړې ده. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.